طالبان څنګه ولې افغانستان لا هم د امریکا لخوا څخه اشغال ګڼي او بل خوا قطر امریکا ته د طالبانو لخوا څخه کومه وعده ورکړې وه او څنګه اوس قطر پاتې راغلی دی. د مولوي یعقوب سفر قطر ته ولې شوی و؟ د جمهوریت یو چارواکي په دې اړه څه وویل او ولې ویډیو وګورئ. د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت طلو نیوز سره مرکه کې ویلي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا له لوري اداره کیږي او د هغوی په کنټرول کې ده. نوموړي په ورته مهال ادعا کړې چې د امریکا دغه کار سرغړونه ده چې تر نوموړي وړاندې د طالبانو دفاع وزیر دغه کار له دوحې تړون سرغړونه یاده کړې وه. ښاغلي فطرت ویلي د امریکا بې پیلوټه الوتکې اوس هم کله کله د افغانستان پر فضا الوتنې کوي، خو دا چې په کومو اهدافو پسې ګرځي په دې اړه یې څه ونه ویل. مجیب الله عمر ورته لیکلي دي ازادي په دوه ډوله اخیستل او ساتل کیږي چې یو د وسلې په زور او بل د عقل او علم په واسطه ساتل کیږي، مګر د فضا ساتل د علم هنر غواړي. ترڅو تعلیم ته اولویت ورنکړو نو نه مو مال او نه مو هم زموږ ځان خوندي وي. شریف احمد ورته لیکلي دي نو بیا تاسې څنګه وایئ چې امریکا مو ماته کړې ده؟ حقیقت دا دی چې تاسو امریکا واک ته رسولی یاست او چې کله ستاسو د پروژې وخت پوره شو بیا به نه یئ. ښه خبره دا ده چې د خپلو هیوادوالو او د نړیوالو مشروع غوښتنې ومنئ. او بلخوا د جمهوریت نظام د وسله وال پوځ ویان جنرال اجمل عمر شینواري وایي قطر د طالبانو له اړخه امریکایي چارواکو ته ځینې ضمانتونه ورکړي چې طالبانو نه دي پوره کړي. شینواري امریکا غږ سره مرکه کې ویلي نو ځکه اوس قطر امریکا ته د طالبانو په اړه ځواب ویونکی دی. ښاغلي شینواري قطر ته د طالب چارواکي وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي دي چې قطر د طالبانو په اړه نړیوال او په ځانګړي ډول امریکا ته د ضمانتونو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی.